صلاح الدین خان د چترال ته په 2 کروړه ښه در راوستلې په 2 کروړه په 2 کروړه صلاح الدین دفتر وزانه نه ده کړ دا خو زما حق دی ما ورټونه به تا ته کړي دا خو زما حق دی تا چیرې وګټل وطن کې اوسېږي له څو وخته اوسېږي خواري دغه وطن کې وروره مړ د خپل پلار د خولې درته ګایې زما پلار په 90 کاله مړ شو وروره دغه وطن چې کمپنۍ پکې راوځي دغه پکې راوځي غوټې پکې راوځي انجیلې شبارو هره کارخانه پکې راوځي وروره دا تاسې راغلی مړ دا تا ډېر به شاته راته رمې راڅه ولاړې پسونه راڅه ولاړل کاختۍ رالې کاریزونه وچ شو درختې مې درلودلې 2.5 سوه 3 سوه دغه مې درلودلې ونې تېرې شولې په دا کې باغونه وو اوس مې باغونه ولګول 2.5 سوه 3 سوه نه حال مې لګولې دي څان مې وکښل برمې مې وکښلې په موږ رڼا اوس راځي مخکې چې دا تار نه و ژوند مې څه و ترتیب دغه ژوند مړ د ټکسران راتلل مړ شپارور راوړل پښران مې راوستل یې څاستي ول د چرچ کاربار مې کاوه یې څاستي ول پسونه مې درلوده 2.5 سوه ما مې درلوده 3 سوه ما مې درلودل کاختۍ رالې پسونه ګډ مردار دا دغه د لاسه دا تار د لاس کاختۍ رالې او دلته اوس تا ذکر کاوه تا بازار لره ولاړ سم راسه مزدوري مې داسې ډېرې به مې ټول لړلې وه دغه صلاح الدین ته زه درخواست کوم چې دغه روډ یې راپوخ کړي صلاح الدین غویان راواستو دا کلي وړی دی وروره دا د سارا خلک یې موږ ولکه د غوایي په پله ماړئ پسونه په 1,00,000 ما دا یو څرکی وړمه شمه بیه کې په 1,00,000 یې راکاوه یو پسه په 1,00,000 په 80,000 په 1,00,000 وروره زه به دا ګوده سګزو ته دا خواست کوم چې خپلې کارخانې راوباسئ دغه د وحید خان د په کارخانې په اړه باندې څه وایه دغه وحید خان کارخانه دغه کوي کامیابه کوي زنده‌باد زموږ وراره دی زما ورورونه ورسره دي دا دې دغه کې کامیابه کړي او یو بل مجلس تا یو وخت موږ ته وکړي تا ویله تا د انجونې ارزانه ورکړي یو چې د انجونې ارزانه ورکړي په 100 په 10 په 100 لکه که په 10 لکه په 10 یا په 50 په 50 په 50 په 50 زره ولې وجه چېرته چې مطلب دونه انجونې ارزانه ورکړي نو خو سړي ډېر دي انجونې لږ شوې بس سړي ډېر دي سړي ډېر دي که انجونې ډېرې دي یا انجونې ډېرې دي سړي لږ دي ښه نو دا ګور د خلکو ته دا خواست کوم چې دا لونې په 50 زره ورکړي او که نه کې ور یا نه کې ور باره قیامت راغلی مځکه در باندې اوړي ښه د لور د خول ور به نه خوري نو دا خلک یې اوس خوري ولې نه خوري چا خوړلي دغه زما طالب دغه راوستل صلاح الدین خان د چترال ته په 2 کروړه ښه در راوستلې په 2 کروړه په 2 کروړه نو دا بیا چیرې په ښه صلاح الدین دفتر وزانه نه ده کړ دا خو زما حق دی ما ورټونه به تا ته کړي دا خو زما حق دی تا چیرې وګټل تا چترال نه په 2 لکه راوستله د ما خو د عمران بغري کې د مجازي خولانه یو پسه په 2 لکه شل دی دا خو د ما څه غورځي څه به ښه کوې دا سړک به جوړوې ورته نورې خبرې نه څه دا سړک به را جوړوې زموږ ژېرې په مټو لړلي دي په 15 روپۍ خالي دي زه امام وکړم 15 روپۍ د ما څه وایي دا ناجایزه دا د تا سره حساب کېږي مړو یوه خبره د کوک په غوږ واورئ باره به لکۍ وکړي سپي به درته جوړ شي د کونډې د اتماک مه خوري نو په دې کې د ایمنیت صاحب چې واده کړی په دې کې د کونډې د اتماک کم یو دی نو ولې نه دي تا په 2 کروړه تا ښه دلدلی دي په 2 کروړه تا ښه دراوت وایي په 24 لکه روپۍ زما 15 زامن په 40 څومره دي په 15 لکه ما وزوی ته واده ورکړی په 15 لکه روپۍ زه یوه شپې نه لرم ما څه 3.5 سوه جیب لاړې مشین لاړې څه وکړم زه دا خواست دا ګورده سګزو ته کوم چې لوڼې په 50 زره ورکړي ما څه ګردې په 50 په 60 لاړې هغه په 60 ما ورکړي په 60 لکه دې ورکړه که په 60 زره په 50 زره
کدی بلای او داسې خو به نه وي چې خپله دې څه ګرانې ورکړي خلکو یا ته قسم ته کوي یوه لوري مې دغه دماغه کار نه کوي هغه مې په یو لاس لکه ورته ښه لیونۍ دې پر بل په دغه لاس لکه لیونۍ دې په بل په لاس لا کړولې خلکو ته پسه دې په 50,000 نو ما کونډو ما ورکړل ښه بله دې په څو ورکړه صحیح 50,000 50,000 نو زامنو ته اوس د راتلونکي زامنو دپاره دې چا سره خبره کړې ده یاره پرون غواړم شمین دی سره خبره وکړي وکړي بزای وز ما خیر شو اها خوریا مې و په 22 لک روپۍ نو راکړ مال دې مړ څه وک څنګه زامن مې دې وس کوی دی ور کوی دې غوډ انجینر راګوره چې دا زامن د کوی دی ور نو دا سارا ولا جوړ نه ور غواړي لار غواړي نه ستا لار څنګه ما لا شاته یا چې بازار بریزي ورځي وای لار څنګه لار به ما ټول لا دا وراره جره به ما ټول بدر صابن نه سمون دی جری به ما ټول صحیح ډېر منو په داغ څنګه نه جام جن به ما ټول ته دې خدای راوړي ډېره زه وته ته دا خواست کوم چې دې دا دا نه څو ټیمه څه کار ودا ښه ته ته دا زه خواست کوم ته دې خدای راوړي و وروره عمر دا سړک را جوړ کی و کوم دا دروغاني دا سره دروغاني سړک د جمع پر سایډ راځي ښه وار کوړه سړک جوړ کی صحیح مري و په خدای دې کده مسکینانو اکبر در پښې شلکین وکینه ونیانم السلام علیکم